دا څو مهمو خبرونو سرټکي. هیواد کې د میرمنو پر وړاندې د اسلامي امارت د کړنو په ارزولو د بشري حقونو سازمان ټینګار. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکی وایي چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سرپرست حکومت کړنې تر ارزونې لاندې ونیسي. حتی نمایندگان واقعی زنان افغانستان در چنین نشست‌ها حضور پیدا نمی‌کنند. په افغانستان کې داعش فعالیتونو ډېرېدو ادعا. لانګوار ژورنال وایي چې په افغانستان کې داعش خراسان څانګه په نورو هیوادونو د بریدونو توان لري. د افغانستان ننګونو ته د حل لارې پیدا کولو لپاره د بریکس سازمان د غړو هیوادونو هڅې. تاس خبري اژانس وایي چې د ناستې ګډونوالو په سوله ییز ډول د افغانستان د ستونزو حل غوښتونکي شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې اوربند لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا بخونکه مهربان سیختن زواک په نامه سلامونه وخت مو بخیر. نن سه شنبه د غبرګول یا جوزا 22مه ده چې د جون له 11 نیټې سره سمون لري. زه محمد فرید ستانک زایم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو دغه سازمان د میرمنو څانګې ته د یو لیک په استولو سره ویلي چې د دوحې درېمې ناسته کې باید د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د ښځو پر وړاندې د افغانستان د سرپرست حکومت پر کړنو له سره کتنه وکړي. دا داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل ټینګار کوي چې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د دوحې ناستې نږدې کېدو سره د انساني حقونو څارونکو د ملګرو ملتونو سازمان ته د یو لیک په استولو سره په یاده ناسته کې د افغان ښځو حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د بشري حقونو نړیوال بنسټ په دې باور ده چې د دوحې په ناسته کې باید څرګنده شي چې په افغانستان کې بشري حقونه د معاملې وسیله نه ده. دا یو فرصت دی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو او له هر هغه کار څخه ډډه وکړو چې ممکن د بشري حقونو بحران جدي کړي یا طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو ملاتړو بنسټونو هم د دوحې په ناسته کې د اسلامي امارت لخوا د ځواب ویلو غوښتونکي شول. نشست‌هایی که در طول نزدیک و 3 سال در مورد افغانستان تدویر می‌گردد موضوع حقوق و حمایت از زنان فقط در حد یک ترفند و شعار برای فریب زنان و دختران افغانستان استفاده می‌شود. حتی نمایندگان واقعی زنان افغانستان در چنین نشست‌ها حضور پیدا نمی‌کنند. که څه هم افغان میرمنې د دوحې راتلونکي ناستې ته د شک په سترګه ګوري، خو بیا هم هیله لري چې د افغان میرمنو حقونو خوندیتوب د دې ناستې سره کرښه اوسي. امیدوار هستیم نماینده‌های حکومت سرپرست فعلی افغانستان هم در سومین نشست دوحه که یک چانس خوب برای افغانستان شرکت می نمایند در قسمت پرداختن به حقوق زنان و دختران افغانستان متحد شده، دروازه های مکاتب پاندونها را قبل از آن برای دختران افغانستان بگشایند و به خاطر جلب اعتماد جامعه جهانی در راستای اعاده نمودن حقوق بشر مخصوصا دختران و زنان افغانستان متحد باشند. خو پوښتنه دا ده چې اسلامي امارت به په دې ناسته کې د افغان میرمنو حقونو موضوع طرحې سره هوکړه وکړي او که نه. لانګوار ژورنال په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان داعش خراسان څانګه له پولو اخوا د بریدونو ترسره کولو توان پیدا کړی ده. دغه بنسټ د موندنو له مخې دا ډله نه یوازې د هغه هیواد بلکې د آسیایي او اروپایي هیوادونو لپاره هم یو جدي ګواښ ده. دا راپور داسې حال کې خپریږي چې اسلامي امارت داعش ځپل شوې ډله بولي او د افغانستان خاورې څخه د هر راز ګواښ نه پېښېدو ډاډ ورکوي. له افغانستانه بهر د داعش ډلې زیاتېدونکي فعالیت له امله نړۍ له پراخو اندېښنو سره مخ شوې ده. دا ځل لانګوار ژورنال په یوه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې له پولې هاخوا د بریدونو واک ترلاسه کړی دی. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې میشت داعش نه یوازې هغه هیواد بلکې د اسیا او اروپا ټولو هیوادونو ته یو جدي ګواښ ګرځېدلی دی، یوه قضیه چې تل د نړۍ یو شمېر هیوادونو لخوا راپورته شوې ده. داعش خراسان په افغانستان کې له خپلو اډو څخه په استفادې سره یو ځل بیا د یوه نړیوال لوبغاړي په توګه راڅرګند شو چې په ټوله آسیا او اروپا کې د عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي نړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې داعش د القاعدې پر ځای معرفي کړي. بناهن تبلیغات به خاطر داعش روز تا روز جریان دارد تا بتوانند داعش را جاگزین القاعده بسازه و توسط داعش اهداف سیاسی و نظامی خود در منطقه عملی بکنه.
د خپرونې په دوام کې د داعش د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی او زیاته کړې ده چې د دې احتمال شته چې دغه ډله په پاریس کې د المپیک پر لوبو د ډرون په وسیله حمله وکړي. داعش بیش از هر وقت دیگه در افغانستان سرکوب شده و فعالیت‌های داعش تقریبا به صفر تقرب کرده. زمانی که امریکایی ها و ناتو در افغانستان حضور داشتند، گروه داعش ساحات بسیار وسیع تحت کنترل خود داشت و بعد از آمدن امارت اسلامی اینا سرکوب شدن. دا وروستی موندنې په داسې حال کې خپرې شوې چې اسلامي امارت تل داعش په هیواد کې یوه ماته خوړلې ډله ګڼي او نړیوالې ټولنې ته یې د افغانستان د خاورې د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د بریکس سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په وروستۍ ورځ د افغانستان په تړاو پریکړه لیک صادر کړ. د روسیټاس خبري اژانس د راپور پر بنسټ په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو په سوله ییز ډول د افغانستان د قضیې حل غوښتونکي شول. د راپور پر بنسټ دغو هیوادونو له اسلامي امارت څخه هم غوښتي چې له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د احتمالي بریدونو مخه ونیسي. د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل د بریکس د غړو هیوادونو ټینګار. د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې غونډې په پای کې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د ریپورټونو پر بنسټ دغه هیوادونو له اسلامي امارت څخه غوښتي چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې د نه استفادې لپاره د پام وړ اقدامات وکړي. موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل غوښتنه کوو او له اسلامي امارت څخه هیله کوو چې د افغانستان خاوره د تروریستي ډلو لخوا نه کارول کیږي. په دې اړه ښکاره اقدامات باید وکړي. ورته وخت کې شنونکي له هیوادونو غوښتي چې له ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې له اسلامي امارت سره مرسته وکړي. واقعا وقتی که سر و صدا میشه که در افغانستان گروه های دهشتگرد، القاعده، TTP، داعش و غیره که وجود داره، نگرانی کشورهای منطقه و کشورهای همسایه زیادتر میشه به خاطر امنیت داخلیشان. بدان و مجبورن صدا میکنن که باید از افغانستان علیهشان کدام اقدام صورت نگیره، اما ایشان مساعدت یا کمک عملی کدام اقدام نمیکنن تا که در جلوگیریشان با طالبان مساعدت کنن. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل په هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره د صفات پر ضد نه کارول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو لپاره د نقدي مرستو ورکولو غوښتونکي شول. د یاد بنسټ د راپور له مخې په هیواد کې د خوراکي امنیت خوندیتوب لپاره د شاوخوا $600 بشري مرستو ته اړتیا ده. نړۍ په افغانستان کې د لوږې له بحران څخه اندېښمنه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان له خلکو سره د بیړنۍ نقدي مرستو غوښتنه کړې ده. د هیواد په شپږو ولایتونو کې وروستي سیلابونو کلي ویجاړ کړي، زرګونه کورونه یې نړولي، کروندې لاندې کړي او د خلکو څاروي تلف کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له لوږې او بېوزلۍ سره مخ کړي او وروستي سیلابونو یې مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. فکر میکنم نسبت به هر وقت دیگه افغانستان مردم افغانستان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه میباشه به دلیل اینکه تحریمات اقتصادی، تعزیرات و همچنان خشکسالی‌های پی در پی و به میشگل سیلاب‌های اخیر سبب ازی شد که بیشتر مردم افغانستان متضرر شد. بنابراین فکر میکنم دنیا و خصوصا سازمان ملل متحد اینا مکلفیت دارند که در همچون حالات اضطرار به مردم کمک بکنند. د دغه سازمان د خبرپاڼې له مخې د وروستیو کلونو په پرتله په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب پر ښه والي سربیره دغه هیواد لا هم د بشري مرستو لپاره څه باندې $600 میلیون ته اړتیا لري. هرگاه کمک‌های خارجی در زیرساخت‌ها مصرف شود اثر طویل مدت میتونه بر اقتصاد داشته باشه. از جمله میزان اشتغال در طویل مدت میتونه بلند ببره، قدرت خرید افراد بلند میره و در کل میتونه بسترساز خودکفایی به کشور بوده باشه. خو دا مرستې به د افغانستان د سیلاب ځپلو لپاره څومره ګټورې وي؟ له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې د 13 میلیونو ماشومانو په ګډون 4 میلیونه کسان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تل د خوراکي توکو د ناورین د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وار وار یې له نړۍ څخه د نقدي مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده.
اروپایي ټولنه وایي چې دغه ټولنې په افغانستان کې خرابېدونکي بشري وضعیت ته په کتنې په دغه هیواد کې د قحطۍ د خطر د مخنیوي لپاره د خپلو ذخیره شویو بیړنیو مرستو څخه افغانانو سره د 150 میلیونه یورو مرستې ځانګړې کړې ده. د خبرپاڼې په دې معلوماتو له مخې په افغانستان کې به د اروپایي ټولنې دا نوې مرسته به ډیرو زیاتو اړمنو کسانو او په لرې پرتو سیمو کې هغو ته وویشل شي چې تګ راتګ ورته سخت ده. په بشري چارو کې په مصرف رسونکي دغه ډلې ویلي چې اروپایي ټولنه وایي د طبیعي خطرونو په ګډون بحرانونو د افغانستان په ټولنه کې تر ټولو غریب کسان ځپي. د افغانانو لپاره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو دوام. اروپایي ټولنه وایي چې دغه ټولنې په افغانستان کې خرابېدونکي بشري وضعیت ته په کتنې په دغه هیواد کې د قحطۍ خطر د مخنیوي لپاره د خپلو ذخیره شویو بیړنیو مرستو څخه افغانانو سره د 150 میلیونه یورو مرسته ځانګړې کړې ده. د دغه خبرپاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دا نوې مرسته به ډېرو زیات اړمن کسانو په لرې پرتو سیمه کې چې ورته تګ راتګ سخت دی په بشري چارو په مصرف ورسیږي. اروپایي ټولنه وایي چې د طبیعي خطرونو په ګډون بحرانونه د افغانستان په ټولنه کې تر ټولو غریب کسان ځپي. اتحادیه اروپا اگر نگران وضعیت دختران باشد و جای چنین کمک‌ها راه‌های حل اساسی به خاطر رفع چالش در زندگی دختران در افغانستان جستجو نماید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی صندوق هم د څه باندې 7 میلیونه ډنمارکي ډالرو له مرستې خبر ورکوي او وایي چې دا مرستې د ښځو ودې اقلیمي بدلون او د راستنه شویو ملاتړ لپاره لګول کیږي. رسیدگی به بحران بشری، بحران مهاجرت مربوط به افغانستان و ناهنجاری‌های اقتصادی افغانستان نیازمند یک رویکرد جامع و چند جانبه است که نقش کمک‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سایر کشورهای جهان یا نهادهای امدادرسان کلان در این موضوع میتونه مهم دانسته شود. در صورتی که کمک‌های خارجی در طول 2.5 سال به افغانستان صورت نمی‌گرفت، طبیعتاً که عمق فاجعه به مراتب بیشتر از گذشته می‌بود و بحران گرسنگی در افغانستان تشدید پیدا می‌کرد. اروپایي ټولنې د دغې نوې مرستې د مخه هم افغانستان کې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې د هرات ولایت د زلزله ځپلو ته او د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو سره لسګونه میلیونه یورو مرستې کړي دي. یو ملي سوداګر د زرنج ښار په یو لرې پرته سیمه کې د یو ښوونځي ودانۍ جوړه کړه چې د ښوونځي په جوړېدو سره شاوخوا 400 زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابره شوه. بلخوا د نیمروز سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 14 نور ښوونځي هم ودانۍ نه لري او د دغه ښوونځي زده کوونکي په کرایي ځایونو کې زده کړو باندې بوخت دي. ضررهای دروغ. د نیمروز ولایت په سیاله کلي کې د یوه ښوونځي د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ښوونځی د زرنج ښار په یوه لرې پراته کلي کې د یوه ملي سوداګر لخوا جوړیږي. د دغه ښوونځي په جوړېدو سره به 400 زده کوونکو ته د عصري زده کړو زمینه برابره شي. د دغه ښوونځي د جوړېدو چارې چې 8 درسي او 2 اداري خونې لري د 3 میلیونه 800 زره افغانیو په لګښت باندې پیل شوي دي. ما شرکت برادران نورزاد و کمر همت بسته کردن در قریه سیادک ما یک جریب زمین که 2000 متر مربع میشن یک زمین خریداری کردن به پول شخصی خود و اعمار مکتب که 8 اتاق درسی 2 اتاق اداری و 4 القطشنا برم عهدهدار شدند و حیاته مکتب را شرکت برادران نورزاد عهدهدار هستند که در فعل حال چې کوم مکتب چې وجود لري د هغه تقریبا 400 زده کوونکي دي ترڅنګ یې 8 تر 12 دوی اساتید یا پرسونل لري. نو مکتب مو هم منځنی مکتب یا متوسطه مکتب دی چې ان شاء الله د دې تعمیر په جوړېدو او بشپړېدو سره ډېر مشکلات او ستونزې د دغه سیمې حتی دغه همجوار سیمې په دې سره حلیږي. خو ښوونکي وایي چې تر دې وړاندې د دې لسې زده کوونکو په ډېرو ستونزو او کرایي ځایونو کې عصري زده کړې کولې. اگه زمین آباد شه و ساخت و ساز صورت بگیره خیلی از مشکلات شاگردان رفع میشه و به خانه های از اونا همه زمین نزدیکتر است و همچنان این سایه که است این سایه منطقه به سیادکم به قریه سیادکم نزدیکتر است. خواست ما از حکومت امارت اسلامی است که مکاتب دیگه که همچون مثل مکتب ما وجود داره 15 باب دیگه مکتب وجود داره که اونا در مکتب در تعمیرهای کرایی هست انشالله که اونا هم بتونه صاحب یک تعمیر استاندارد شود. له دې شمېرې سره سره د زرنج ښار د سیالک کلي اوسېدونکي د دغه ښوونځي له جوړېدو خوښ دي او له مسؤلینو یې د جوړېدو غوښتنه کوي.
راځي موږ بچیان موږ کوچنیان به د هیلهګردۍ سره وګرځي دلته به یو شی زده کړي په انسانان کې به حساب شي. اوس فعلا خو داسې کسان شته دلته چې په هله په بې ولاکه خبر وي. نو دا ښه کار دی چې حکومت وکړي، حکومت داسې کار توجه وکړي، ملت راضي دی په دې بالکل موږ راضي یو الحمدلله. بلخوا د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 14 نور ښوونځي هم ودانۍ نه لري او د دغه ښوونځیو زده کوونکي په کرایي ځایونو کې زده کړې کوي. 14 مکاتب چې دي هغه دغه ته ضرورت لري چې جوړ شي. اوس موږ فلحال د 14 مکاتبو څخه په کرایه نیولي دي چې په هغه کې تعلیم و تعلم کیږي. نیمروز د هېواد یو له لرې پرتو ولایتونو څخه دی چې هلته د پوهنې د ودې لپاره کم کار شوی دی. زابل کې ځوانانو ته د وړتیا لوړونې او وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. زابل کې د ښوونځیو زده کوونکو او ځوانانو ته د اطلاعات و کلتور او پوهنې ریاستونو له لورې د وړتیا لوړونې سیالۍ جوړه شوې ده. د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي د دې ترڅنګ ځوانانو ته د کار او وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نګزاد له زابل څخه په رالیږل شوي راپور کې. د زابل کې د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د کتاب لوستلو سیالۍ ده چې په دې پروګرام کې پایلې په ډاګه کیږي. له لومړي تر 14 مقام پورې زده کوونکو ته بېلابېلې ډالۍ ټاکل شوي دي. هغه زده کوونکي چې په دې پروګرام کې ونډه اخیستې د خوشحالۍ په څرګندولو سره د دا ډول پروګرامونو د ډیروالي او دوام غوښتنه کوي. ځوانان وایي یو لور ته د کتاب لوستلو په موخه سیالیو کې د مطالعې کچه ډیریږي او بل لور ته د دوی پر ژوند هم مثبته اغیزه کوي. دا سیالۍ خو ډېرې مثبتې اغیزې لري په ټولنه کې، خصوصا په کلات کې، ځکه چې د کلات تعلیمي سطحه د ټیټه ده. نو که دا رقم سیالۍ له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه داسې ده چې دا سیالۍ نورې باید په لار واچول شي تر څو پورې دا خلک په سیالۍ کې ګډون وکړي او ښه نتایج لاسته راوړي. خصوصا له اطلاعات او کلتور ریاست او د پوهنې وزارت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې موږ د آینده کې داسې نورې سیالۍ هم جوړې کړي، ځکه دا زموږ د راتلونکي نسل د ذهني روزنې لپاره ډېر اړین دي. بل ورته د زابل د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دې پروګرام ته ورته د ځوانانو د وړتیا لوړونې په برخه کې بېلابېل نور پروګرامونه هم په لار اچولي دي. مسؤلین وایي ځوانانو ته د کار، وړیا زده کړو او د ځوانانو ترمنځ سالمو سیالیو پروګرامونه مرکز کلات کې بشپړ کړي چې دا لړۍ به تر ولسوالیو هم وغځول شي. او موږ کوشش کوو چې د ولایت په سطحه د ځوانانو د ظرفیت لوړونې چارې راپیل کوو. دا د تاسو په جریان کې چې د ظرفیت لوړونې کار عملا شروع شوی دی. ځوانان مطالعې ته د هڅولو لپاره او د دې لپاره چې دوی له کتاب له مطالعې سره مینه پیدا شي او ظرفیت یې لوړ شي، بېلابېل پروګرامونه او سیالۍ پر لار اچوو. یاد دې وي چې د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې وړاندې دا ډول په مرکز او شاجوی ولسوالۍ کې هم د کتاب لوستلو تر عنوان لاندې سیالۍ جوړې شوې وې. د زابل ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست د معلومات له مخې د دې ریاست تر چتر لاندې هممهاله نږدې 200 هغه یتیم او بېوزله زده کوونکي چې په خصوصي مراکزو کې د زده کړو توان نه لري، د دې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. هدایت الله نګزاد، یک تلویزیون، زابل. په بهرنیو خبرونو کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د 8 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند د پلان په اړه خپل لومړنی پریکړه لیک تصویب کړ. بل دا چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل ماکال په یو لیک کې متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتي چې د پوتین او پینګ ترمنځ ائتلاف به په ټول نړۍ کې د ازادۍ ضعیفولو لپاره مرسته وکړي منحل کړي. بل دا چې د ایران په پلازمینه تهران کې د پلاستیک جوړولو په یوه کارخونه کې د اور لګېدو له امله شاوخوا 83 تنه ټپیان شوي دي. او وروسته دا چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د یمن په اوبو کې د کډوالو د یوې لېږدونکې کښتۍ ډوبېدو په پیښ کې 39 تنه وژل شوي او 150 نور نادرګه شوي. نور حال په چمتو شوي راپور کې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اوربند او د اسرایلو یرغمل شوو بندیانو د خلاصون پړیو پریکړه لیک تصویب کړ. په ورته وخت کې حماس اعلان کړی چې د بایډن درې پړاویزه اوربند منلې او اسرایل ورته هم غاړه ایښې ده. دغه پریکړه لیک د روسیې لخوا په 14 موافق او مخالف رایو سره تصویب شو.
د امریکا د استازو مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک ماکال په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ ترمنځ ناپاک اتحاد ګډوډ کړي چې د په باور د ازادۍ په کمزوري کولو کې مرسته کوي. د کانګرس د غړي زیاته کړه دا به یقیني سي چې د امریکا د خلکو دښمنان به د نړۍ د سولې او د امریکا د امنیت په ګډوډولو بریالي نشي. د ایران په پلازمینه تهران کې د پلاستیک په یو کارخونه کې د ولګېدنې په پایله کې لږ تر لږه 83 تنه ټپیان شوي دي. د ایراني رسنۍ د راپورونو له مخې په تهران کې یو روغتیايي چارواکي محمد اسماعیل توکلي ویلي چې ولګېدنه د تهران په شاریا روډ کې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دغه ولګېدنې لامل څرګند نه دی. یوې روسي ورځپاڼې راپور ورکړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو اونۍ کې شمالي کوریا او ویتنام ته سفر وکړي. رویټرز د یو چارواکي په حواله ویلي چې ویتنام ته د پوتین د سفر نیټه د جولای 19 او 20 اعلان شوې، خو ویلي دي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روسي ته د خپل سفر په ترڅ کې پوتین ته شمالي کوریا ته د ورتګ بلنه ورکړې و. د مهاجرت نړیوال سازمان وايي د یمن په سواحلو کې د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو له امله 9 تنه وژل شوي او 150 نور لا درکه دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د ویان دفتر د ایکس په یو پوسټ کې ویل چې کښتۍ 280 مسافرو سره یو ځای ډوبه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړي چې تر اوسه د دغه کښتۍ 1 تنه سپرلی ژغورل شوي دي. او د اوکراین یو جګپوړي پوځي چارواکي اعلان وکړ چې هیواد خای ځینې F-14 جنگي الوتکې په بهرني اډو کې له لویدیځو متحدینو څخه ترلاسه کړي. دغه چارواکي د دې اقدام لامل د روسي له بریدونو څخه دغه جنګیالیو د ساتنې په موخه یاد کړی. اوس هم د لوبو له ډګر څخه په پکتیا ولایت کې د بدن ښکلا سیالۍ ترسره شوه. په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت له بیلابیلو کلبونو څخه د بدن ښکلا ورزشکارانو ګډون درلود چې ګټونکي طبقې ډالۍ هم ورکړل شوې. په پکتیا ولایت کې د بدني ښکلا او فټنس سیالیو 14 پړاو ترسره شو. د پکتیا ولایت د بدن ښکلا او فټنس 14 پړاو سیالۍ د پکتیا پوهنتون له 3 کلبونو څخه د 30 ورزشکارانو په ګډون په پکتیا پوهنتون کې ترسره شوی. په پایله کې 12 تنه ورزشکاران او ولایتي لوبډلې غوره شوې. دغه سیالۍ هر کال په دغه ولایت کې د ورزش د لا پراختیا او د بدن ښکلا ډګر ته د چارواکو د پام اړولو په موخه ترسره کیږي. در این بخش 2 کاتگوری بود، بادی بیلدری بود و بخش فتنس بود که الحمدلله زیاد ورزشکارها در این بخش اشتراک کرده بودند که بیشتر جوانان این روز آمده بودند و سلبینا آمده بودند که همه جوانان در کاتگوری وزن 55 60 الا تا 85 اشتراک کردند. ورزشکارانو په لار اچونکو څخه مننه وکړه او د نورو پروګرامونو په لار اچولو یې غوښتنه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. بازی خیلی خوب بازی بود. ما فقط احساس خوشحالی دارم. بار اولم بود مسابقه برگزار کردم و پریزی مقام اول به دست آوردم. د پکتیا ولایت د ورزش مسئولینو له ورزشکارانو سره د لا زیات همکارۍ ډاډ ورکړ. نن مسابقات د اندام ښکلا او فټنس فدراسیون د دریو کلبو او د ورزشکارانو تر مابین وي چې په نتیجه کې د پکتیا ولایت څخه 12 نفر د منتخب ټیم لپاره انتخاب شول. ولدین ورسره به دغه ورزشکاران د هیواد په کچه ملي مسابقاتو کې د پکتیا استازیتوب کوي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د هیواد ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. قدرمنو لیدونکو تاسو خپلو همکارانو څخه په مننې. خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښې چارې.